سلام او وخت مو په خیر. له آرزو څخه د 1 بجې خبرونو لیدونکي یاست. د ټولګټو وزارت اعلان وکړ د سالنګ لویه لار چې د طوفان او سختې واورې له کبله تړل شوې وه اوس مهال د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوې ده. د یاد وزارت ویاند وایي د دغې لویې لارې د واورینو سیمو پاککارۍ د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست د کارکوونکو لخوا دوام لري څو د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ زمینه هم برابره شي. د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ د دایمي حل د طرحې مسودې وروستي کېدو په موخه له وزارتخونو او اړوندو ادارو سره د غونډې له ترسره کېدو خبر ورکوي. د کډوالو وزیر مولوي عبدالکبیر په دغه غونډه کې ویلي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې 6 میلیونه افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي او دغه بهیر د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي کبیر همدارنګه په کور دننه د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 1 میلیون تنو له بېځایه کېدو خبر ورکړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت بهر ته د کډوالۍ د کچې کمیدو لامل هم شوی دی. د کندهار د صنایعو او کانونو خونه په دغه ولایت کې د برېښنا د کیبل د تولید کارخونو د فعالیت له زیاتېدو خبر ورکوي. د دې خونې چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې برخه کې 15 فابریکو خپل فعالیت پیل کړی او هڅه کیږي چې د بازار د اړتیا وړ کیبل تولید کړي. په همدې حال کې یو شمېر صنعتګر وایي له لوړ کیفیت سره تولیدات لري او له دې برخې څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې دلته د کندهار په صنعتي پارکونو کې د برېښنا کیبل د تولید کارخونې فعالیت پیل کړی دی. کارخونې لرونکي وایي په ورځني ډول په لوړ کیفیت سره تر 10,000 متر پورې ډول ډول په تیره بیا میسي او المونیمي کیبلونه تولیدوي او کولی شي له وارداتي محصولاتو سره سیالي وکړي. په دغه برخه کې پانګوال دغه راز د برېښنا او د مسلکي کسانو له کمښته خبرې کوي او د لا ډیر ملاتړ غوښتونکي دي. که چیرې وي چې موږ سنګل پاز یو لاین وباسو هغه تقریبا په یو ساعت کې موږ د 15,000 نیولې تر 6,000 مترو پورې ایستلی شو او 3 پازه لاین چې وزن زیات وي او پی وي سي زیاته غواړي هغه بیا د 1500 مترو نه 1300 مترو پورې په یوه ساعت کې وباسو. په یوه له دغه کارخونو کې کارګران هم په هیواد کې د کار زمینې له برابرېدو خوښي څرګندوي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرېدو په موخه بېلابېلو برخو کې د لا ډېرې پانګونې غوښتونکي دي. ډېر پرمختګ انشاءالله د هر ایراني نه پاکستاني نه شکر الحمدلله ښه مال ده ښه کیفیت لري. ډېر ښه کار دی. ډېر خوشحاله یو. ډېر د وطن څخه موږ خوشحاله یو چې دغه رقم فابریکې فعاله دي او نور هم غواړو چې فعاله شي دغسې کارخانې. د کندهار د کانونو او صنایعو خونې مسؤلین هم وایي دمګړۍ په یاد ولایت کې په دغه برخه کې 15 فابریکې تولیدات لري او ګڼو ولایتونو ته خپل محصولات وړاندې کوي. اوس موږ خپله د خپل مواد راګرځولي دي او دا د امارت اسلامي یو غټ ابتکار دی چې د خام موادو صادرات بند کړي دي او زموږ خپلې کارخانې په هغه خام موادو باندې چلیږي چې یو هم مس او المونیم یا رویې دي چې دغه څخه بر علاوه د نورو اجناسو چې جوړیږي یو هم لینونه دي د برق لینونه دي چې اوس موږ مارکیټ خپل د لینو څخه مرفوع دي او دغه څخه په ښه توګه استفاده کیږي. ورته وخت کې تر دې مخکې د برېښنا کیبلونه له بېلابېلو هیوادونو څخه راواردېدل او په هیواد کې د کیبل د تولید فابریکو په فعالیت سره وارداتو یې د پام وړ کموالی موندلی دی. له ملتیا مو مننه په څښتن تعالی مو سپارم. ښه وخت ولرئ.